سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلروي سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه د 1415 هجري لمریز کال د غویي نهمه او د 2026 زیږدیز کال د اپریل 9 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د 14 کلونو څخه کم عمره د فوټبال د مرکز زون سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د فوټبال ملي فدراسیون لخوا د کابل ولایت کې پیل شوې وي، په پای کې د اقبال شهید لوبډلې په اترفلۍ او د مرکز پنجشیر لوبډلې په دویم مقام سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې الیاس امینی د غوره لوبغاړي، شکیب د غوره دروازه ساتونکي او ادریس توکلي د غوره ګول وهونکي په توګه وپېژندل شول. د آسیا کنفدراسیون غړو هیوادونو کلنۍ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون د غړو هیوادونو فوټبال فدراسیونونو مشرانو ګډون کړی و چې هر یوه یې خپلې کلنۍ لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه شریک کړل. په ځواب کې د آسیا کنفدراسیون رهبرۍ د ګډون کوونکو هیوادونو لاسته راوړنې وستایلې او هغوی ته یې د ممکنه مرستو ډاډ ورکړ. په غزني ولایت کې د کرکټ استازولۍ له لوري د دې ولایت په مرکز کې شپنۍ کرکټ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې د مرکز او ولسوالیو په ګډون 14 لوبډلو ونډه اخیستې چې شاوخوا د 2 میاشتې په موده کې به خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري په کابل کرکټ لوبغالي کې د 19 کلنو ملي لوبډلې د غوروي لپاره چټک توپ اچوونکو دویم پړاو ازموینه واخیستل شوه. په دې ازموینه کې 93 ځوان لوبغاړو ګډون کړی و چې د هغوی د توپ اچونې مهارتونه په تخنیکي ډول وارزول شول. ټاکل شوې ده چې غوره لوبغاړي به راتلونکي پړاو ته لار ومومي او هلته به په خپل منځي سیالیو کې خپله وړتیا وښیي. او د نړیوال سپورټ له ډګره د هند کرکټ غوره لیګ په 40مه لوبه کې نن چهارشنبه سنرایزرز حیدرآباد او ممبئی انډینز لوبډلې د لوبې ډګر ته وتلې دي. دغه ستره سیالۍ چې نن ماښام 9:30 بجې د ممبئی په وینکیډي کرکټ لوبغالي کې پیل شوې وبلل شي چې څوک بریا خپلوي. سپورټي خبرونه هم دومره و په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبنۍ خبرونې د الله پامان.